کونډه شوه دا د چا په نکاح نه اخیسته لکه د سړي به نه اخیسته دا زما انګور ده دا تصور نه الله رب العالمین د دې رسم د ماتولو دپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر وکړلو ځکه دا رسم بل چا نه شو ماتولی دومره غټ امتحان ته یو صحابي زړه نه شو ټینګولی نو دا کار اول نبي صلی الله علیه وسلم وکړلو چې د عربو دا د جاهلیت دا رسم ختم شي دا باطل تصور ختم شي چې هلکه دا خو پردی هلک دی صرف په خوله دې ورته زوی ویل دا خو ستا خپل زوی نه دی او سبا دې واده وکړي نو دا خو ستا خپل انګور خو نه ده پردی جینۍ ده او پردی هلک دی او چې طلاق یې کړل او عدت یې تېر شو ستا خو سره نکاح کېږي نو دا یو باطل تصور رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله حکم وکړو چې دا د زید رضی الله تعالی عنه چې تا ورته زوی ویلی دی متبنا دی ګرځولی دی که د سبا دا کور رانیږي یا دا زینب رضی الله عنها طلاقیږي نو ته به رالګېږي او دا به په نکاح باندې اخلي دا زینب رضی الله عنها دې دپاره چې د دې مسلمانانو نه دا رسم رواج او حرج ختم شي او د شریعت او د دین مقصد هم دا دی چې حرجونه به ختمې او په رسم او رواج کې څه پروت دی مزید پکې که حرج دی حرج دی پکې مال دی برباد ځان دی ستړی کړو الله دی خفه کړو رسول دی خفه کړلو او په زول ډانګونه وی لګې او غلط کارونه کې وخت بربادې او د لوپرانو زړه خوشحالی او ځان له دې په زوره چې کوم دی حرج پیدا کړی په مصیبت دی ځان په زوره اخته کړی دی ځان سره په زوره په مصیبت اخته کې مصیبت ختم کا آسان کارو که شریعت آسان دی آسان کار ته څوک هم نه تیار او رسم رواج حرج او مصیبت دی هر سړی ورته تیار دی وایي څه به کوو نو خلک به یاره دا ښځې خو چې خفه شي بیا به موږ څه کوو نو دا ښځې به څنګه موږ خفه کوو او دا ګوره دا هلکان به بیا څه کوي نو واده کار دی او دا هلکان خفه کېږي بیا نو دا هلکان او دا ښځې په شړه قوله دا رسم ختم که د الله بنده تا رسم ته بډې راوالي دا رسم به څوک ختموي تی نه ختموي زه نه ختموم څوک به ختموي او کله به ختمیږي دا نو دا ختمول غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم رسمونه د جاهلیت ټول ختم کړي دي د خپو د لاندې کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فتح مکه کې اعلان کړی مخکې نه خو دا اقدامات کړي وو چې مکه فتح شوه په هغه ورځ اعلان وکړو چې د جاهلیت ټولې طریقې ما نن ختمې کړلې د جاهلیت رسمونو باندې پابندي ولګېدله زموږ خپل اسلام شته که نه خپل دین هم شته مکمل زموږ څه کار دی چې رسمونه او رواجونه کوو او د پردو خلکو پیښې کوو کله به د چا نقلونه کوو کله به د چا نقلونه کوو و دا موږ ورسره ولې دین نشته دی چې موږ د خلکو پیښې کوو نو دلته الله رب العالمین دا خبره ذکر کوي چې دا زید رضی الله عنه به بار بار راتلو نبی علیه السلام ته به شکایت کول ای د الله نبی د دې زینب سره زما ګزاره نه کېږي ځکه د هغې په خوی کې تیزوالی یم او بس مزاج برابر نشو چې مزاج برابر نشي بیا خو کور نه کېږي نو ده ته به نبي علیه السلام بار بار ویل چې خیر دی امسک علیک زوجک دا کور والا دې ځان سره وساته یعنې په نکاح کې وساته بس ګزاره کوه خیر دی ګزاره ورسره کوه نبي صلی الله علیه وسلم ته پته وه چې دی طلاق کی بیا به زه په نکاح اخلم ما ته به الله حکم کوي چې دا رسم ختم شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې دا یو یره وه چې دا خلک خو به یوه عجیبه پراپیګنډه کوي تعظیمي یره نه وه تعظیمي یره خو یې د الله نه کوله خو د خلکو دا خبرې چې تا ته کله متوجه کېږي دا خو یو بوج په سړي راولي که نه دې ته الله دې ایت کې ویلي وتخشه الناس ای نبي ته د خلکو د خبرو نه یریدې ګوره زړه کې دې دا وه چې دا کار زه وکړم خلک به څه وایي دا خلک به څه وایي دې ته ټینګېدل دا ډېره اوچته خبره ده دې ته اول پیغمبران ټینګېږي او بیا چې د پیغمبر تابعداري صحیح د دروغو نه دا ورته بیا ټینګېدی شي خلک به څه وایي خپل کار به کوي خلک باندې موږ څه کوو موږ خو د خلکو زړونه نه شو خوشحالولی نو دلته الله رب العالمین دا پس منظر ذکر کوي د دغه واقع وَإِذْ تَقُولُ په هغه وخت کې چې تا وویلې ای زما نبي للذي هغه کس ته مراد زید دی زید بن حارثه دا د مور نه په وړوکوالي کې تختولی شوی دی بیا د عکاظ میلي مکې ته وړلی شوی دی بیا حکیم ابن حزام اخستی دا تاجر مو او د خدیجه رضی الله عنها سره د تربورولۍ رشته مو او د هغې وکیل تجارت مو خدیجه رضی الله عنها په مال به دې تجارت کو د حکیم ابن حزام نو په 400 درهم یې دا واخست د مکې په میله کې
او خدیجه رضی الله عنها سره د هغې غلام او چې کله هغې د نبي صلی الله علیه وسلم سره نکاح وکړله نو دا یې ورکړلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لکه د ده واقعه به انشاءالله تعالی را روانه جمعه کې د الله په توفیق موږ وایو ځکه موږ د سیرت منتخب واقعات شروع کړي چې اولني مسلمانان څوک اولني مسلمانانو کې دا هغه کس دی چې په غلامانو کې اول مؤمن دی غلام خو اصل کې نه خلکو ته غلام جوړ کړو غلو وتښته نو غلام شي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مکه کې نو د پسې خلک ګرځېده د کورنۍ پلارې ترې مورې ډېره غمجنه وه او پلارې د غم اشعار ویلي دي غم تاریخ کې را نقل کړی شوي دي او هغه اشعارو خلاصه به دا وه چې وایي سارم ما ته زید را یادېږي او ماښام هم ما ته زید را یادېږي چې نور راوخیږي ما ته بچی یاد شي او چې نور پرېوځي ما ته دی یاد شي چې دا په څه حال کې ځکه چې انسان بچی مړ شي خو به زړه مطمئن شي به زه مړ دی او دغه قبر دی خبره ختمه شوه خو چې دا د مړ او ژوندي پته یې نه لګي ورک شي دا ډېر خفګان خبرې دا ډېر تکلیف ورکوي سړي له نو دوی پسې بیا هر وخت جړل نو آخر ورته چا وویلې څه خلک حج له راغلي د جاهلیت زمانه کې دا حج کېده او دا خلک به په مینا کې ناستو د جاهلیت طریقه به دا و سورې بقره کې دا خبره تاسو ویلې ده چې دوی به په مینا کې د پلار او د نیکه او د خپل کلي قیسې کولې د جاهلیت زمانه کې نو دلته اوس ګروپ ناست دی او د زید قیسه کوي او شعرونو کې وایي یاره داسې زموږ په کلي کې یو قیسه راغلی دی یو هلک دی ورک شوی دی مور ورپسې خفه ده او پلار یې ورپسې خفه دی او کورنۍ ورپسې خفه ده او دا چل دی قصیده وایي لګیا دی نو چا ورته ویل د عربو خلکو چې دا اورېد ویل هغه هلک خو دلته په مکه کې دی که نه وایي دا تاسو چې چا قیسه کوئ وایي کوم ځای کې دی وایي دلته محمد نومې دی صلی الله علیه وسلم دغه اجیات کې اوسېږي محله اجیات کې او دغه کې کور دی او د هغه سره دی وایي ښه نو لاړ کور ته یې وله اطلاع ورکړه دا خلک د ده د کلي او د علاقې پلار او ترې دغه دی چې رامنډې وایي را هغه ځان یې راورسه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم صفتونه په مکه کې واورېده چې دا پلانې څوک دی ویل دا خو ډېر اوچت انسان دی دې وخت کې لا پیغمبر شوی نه دی خو صفات پرې مشهور ډېر کمال والا انسان دی ډېر اخلاقي انسان ډېر رښتونی ډېر امانتدار دا دوی چې راغلو نو هغه صفتونه یې وله ذکر ستا موږ ډېر صفتونه اورېدلي خو ستا سره زموږ یو بچی دی او چې کومه خرچه دې پې شوې ده بدله درکو او موږ له یې راکړه چې کور ته ځان سره بوځو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل خرچې مرچې د یو روپۍ نه غواړم چې ستاسو بچی دی زه به یې راوغواړم چې ځي در سره قلارې دې لاړ شي چې زه یې دې راوغوښته وایي دا پېژنې وایي او پلار مې دی او دا بل مې تره دی وایي دوی په تا پسې راغلي بچی زه ورسره لاړ شه هغې ورته وایي زه خو د دوی سره نه ځم وایي پلار یې مې حیران شو عجیبه خبره ده زه د پلار یم دا د تره دی مور دې په انتظار ناسته در پسې جاړي څنګه موږ سره نه ځي وایي قسم په الله دا محمد هغه انسان دی صلی الله علیه وسلم چې مال یې د پلار او د مور دواړو مینه راکړله او د کې ډېر ناشنا کمالات دي اوچت اخلاق دي زه دې نشم پرېښودلی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده د دې اخلاص د وجې نه او د دې محبت د وجې نه دی د لاس نه راونیو او په کعبه کې په حرم کې اعلان وکړو چې نن نه بعد دا زید دا زما بچی دی ده ته به زما غلام نه وایي ځکه غلام ته سپک نظر کېده په عربو کې ده ته به د غلام نوم نن نه بعد نه وایي دا زما بچی دی ده ته به ویلی کېده زید بن محمد صلی الله علیه وسلم د محمد رسول الله زوی صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام ته په خوله باندې زوی ویلو هغه متبنه یې کړو نو بیا خو په عربو کې رسم روانو چې په خولې باندې به چاته زوی وویلو نو د هغه ښځه به یې انګور ګڼله نو دلته نبي علیه السلام دله واده وکړو او په ډېر اوچت خاندان کې وکړو زینب یې ورله وکړه چې ډېره انتهایي اوچت خاندان والا ده والله ورله ښایست هم ورکړی دی خو کور یې نه جوړېږي اوس د الله رب العالمین قانون او حکمت په دې کې دا و چې دقه شان د دې دا کور بالاخر وران شي او دا یې طلاقه کړي او عدت تیر شي او نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې په نکاح باندې واخلي نو ځکه د ایت کې الله فرمایي وَإِذْ تَقُولُوا پاغه وخت کې چې تا ویلې ای زما نبي للذي هغه کس ته انعم الله علیه چې الله انعام کړی په هغه باندې وانعمت علیه او تا نعمت کړی په هغه باندې الله هم پې نعمت کړی او تا هم پې کړی الله خو په دوه نعمتونه پې الله کړي او دوه احسانونه سره د نبي علیه السلام دي ځکه الله نبي ته وایي تا هم پې نعمت کړی دی د انسان احسان هم نه یېری که نه د الله نعمت پې دا چې دا یو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي کړلو او دغه رنګه د اسلام او د ایمان توفیق ورله ورکړل
نو دا پې د الله رب العالمین انعام شي چې توفیق د ایمان او د اسلام یې ورکړو او بیا یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم متبنا وګرځو صحابي هم کړلو. دا پې د الله رب العالمین د طرف نه نعمت شو. که دی د نبي علیه السلام خواته نه وی راغلی ده ته به نه صحابیت مرتبه میلاوی وی نه به ورته ایمان میلاوی. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احسان پې سو هغه داو چې بالعتق والتبني اومې د غلامۍ نه آزاد کړو او د یوازې آزاد نه کړو بلکې بیرته ورته زوی وویلو، زوی هم کړلو او بیا ورله واده م وکړلو ځکه وایي تا هم پې نعمت کړی دی ستا هم پې احسانونه دي. نو دغه کس چې دا تا الله هم پې انعام کړی او تا هم پې کړی دی تا ورته ویلې امسک علیک زوجک بنده وساته د ځان سره دا خپله بیبي دی. ځکه دی بار بار راتلو شکایت به کوو نبي علیه السلام د بیبي ځان سره بنده وساته په نکاح کې دا معنا یعنې ګزاره کوه خیر دی که هغه تیزیم کوي او که هغه هر څه کوي خو ته خیر دی ګزاره کوه. واتق الله او ویریږه د الله نه. د دې څه مطلب دی واتق الله معنا دا د حقوق ادا کوه ظلم ورسره مه کوه د ښځې سره. تقوا دا ده په کور کې چې ظلم ورسره مه کوه چې سړی د کور خرچه بنده کړي ظلم کوي د زنانو سره دا شی مه کوه. او بل دا د وتخفي فی نفسک او پټولو ته ای نبی په خپل نفس کې او په خپل زړه کې ما هغه څه الله مبدیه چې الله راښکاره کوونکی او د هغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې کومه خبره پټوله چې الله راښکاره کړه هغه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته وه په زړه کې دا خبره یې نه راښکاره کوله خو الله خو راښکاره کړه چې که دا ځای دې طلاقه کي نو ما ته به حکم کیږي ځکه مخکې نه ورته الله رب العالمین ویلو چې ته به په نکاح باندې اخلي دا د متبنا دا رسم ختم کا. نو نبی علیہ السلام دا خبره ځان سره پټه ساتلې وله. وتخشى الناس او ته یریدې د خلکو نه نبی د خلکو نه څنګه یریده یعنې د خلکو د پراپیګنډو نه چې خلک به اوس لویه ډرامه کوي پراپیګنډې به کوي. دلته خشیت اعتقادي نه دی مراد بلکې د خلکو نه حیا مراد ده او د هغې خبرې او د هغې هغه پراپیګنډې چې پراپیګنډې به کوي اوس. والله احق والله تعالی ډېر لایق دی ان تخشاه چې ته د هغه نه ویریږې. دلته الله نبی علیه السلام ته تسلي ورکوي چې ټیک ده دا ستا یره چې خلک به خبرې کوي دا په خپل ځای ده طبعا انسان باندې یو بوج راځي اگر چې د خلکو لحاظ او پروا نه ساتي خو بوج خو راځي که نه چې خلک خبرې کوي. اوس یو عالم دی مثلا یو ځای کې شرک او بدعت کیږي دی عالم ته ښه پته چې زه دا رد وکم په ما پسې به کنځل کیږي په زړه کې خو دا یې رهي خو بیا یې رد وکړي اگر چې خلک کنځل کوي وایي زه د الله نه یېرېږم د خلکو پروا نه ساتم خو په زړه کې خو هغه دغه یي که نه چې مړه خلک خو به اوس یو قسم کا خبرې ده ته راورسېږي او یا رارسېږي نو بوج خو راځي که نه خو د دې بوج پروا اهل حق نه کوي. ځکه ورته الله رب العالمین فرمایي والله احق ان تخشى الله ډېر لایق دی د دې چې ته د هغه نه ویریږې د خلکو د خبرو پروا مه کوه. معلومه شوه چې د رسم په ختمېدو کې به د خلکو پروا نه کې او دې نه دا معلومه شوه د جملې فایده دا ده چې رسم دې ختمو خلک به خفه کېږي. ګوره څوک هم تا ته هار نه اچوي. والله چې موږ داسې خلک کتلي دي چې ډېرې غټې غټې دعوې کوي د بزرګۍ دعوې کوي او چې په کور کې ورته دا مسله شوې ده چې یاره دا زما زنانه دا به لاس نه میلاوي د تره زوی سره ماما زوی سره او که نه د یو قسم دی چې ما ځان ته چې د بزرګۍ دعوې کې حقې ورته کنځلې کړي په کور کې. ښه مشران معتبر خانان خلک معتبران ځان ته وایي د دین ټیکهداران دلته به ناستې خطبې به وایي دلته به ناستې درسونو ته او بیا چې کله پې د غم خادۍ مقرر شي بیا رسم رواج ته بیا سپینې تښتېدلي همغې بیا کنځلې پرېږده مړه په غم خادۍ نه پوهېږي او پرېږده مړه او زما زوی به ستا کور ته نه راځي او ستا ښځه به لاس نه ورکوي. بیا دا چلونه د ده د دیندارۍ او تقوا بیا په دغه ځای کې پته لګي او دا په دغه انسان باندې په دغه مؤمن امتحان شي چې دی دا رسم ختمول غواړي. نو دا رسم رواج چې ختمې څوک درته ګلونه نه اچوي خلک به په تا پسې کنځلې کوي په کورنۍ کې به راته رکاوټ پیدا شي کیدای شي چې خلک در سره غم او خادم پرېږدي مړی درته پرېږدي او واده درته پرېږدي وایي 100 ځله یې پرېږده او 100 ځل مې راته سلام دی چې اډو را نه شي چې په دې سترګو مې اډو ونه لګي بله ورځ ګوره چې ودي نه اینمه داسې ورته ووایه. دا طریقه ده په دې په سوال زارۍ خو نه ختمېږي رسمونه او رواجونه
قانون دا دی، طریقه دا ده. داسې وخت کې به ځان کلکې. نو دلته الله رب العالمین خپل نبي ته وایي ته د الله نه ویرېږه او د خلکو خبرو پروا مه ساته. خلک به خفه کېږي، خلک به خبرې هم کوي، خلک به پراپیګنډې هم کوي، خو پروا به یې نه ساتي. نو اوس د زید رضی الله عنه هغه حالت ذکر کوي چې زید راولګېده څه وخت پورې چې الله غوښته بس دین خپل حاجت پوره کوو او بیا یې طلاقه کړله. فلما قضا زید، نو کله چې پوره کړو زید رضی الله عنه منها د دې زینب رضی الله عنها نه وطرا هغه خپل حاجت او بیا یې طلاقه کړه. زوجناکها، نو موږ په نکاح باندې درکړه تا ته نبي دا زینب رضی الله عنها. ګوره حدیث د نسائی کې مرازي او نور محدثین هم دا روایت راوړی دی. زینب رضی الله تعالی عنها به دا ویلي یو قسم د فخر د پاره او د شکر د پاره، قابل فخر خبره هم ده خو تکبر خو پکې نه و. خدای د الله رب العالمین د احسان شکر ادا کو. د نورو بیبیانو ته به ویلي ستاسو نکاحونه په ځمکه کې شوي او زما نکاح بره د اسمانونو نه بره شوې ده. الله زما نبي ته حکم وکړو چې شابه دا زینب په نکاح باندې واخله. ستاسو ولی به پتن لګي څوک، ستاسو اولیاء یا به د څوک پلار او د چا ولی به د هغې ورور اوس. زما ولی هغه الله رب العالمین، هغه خپل نبي ته حکم وکړو زه درته ویم چې دا زینب ما په نکاح درکړه واخله. نو چې الله تعالی حکم وکړو چې زینب رضی الله عنها دا د نبي صلی الله علیه وسلم په نکاح والی، نو زینب رضی الله عنها کور والا انکار کولی شو، بیا پلار او مور به انکار کولی شو. چې د نبی علیه السلام د هغه مخکنۍ جرګې نه انکار نشو کولی چې زید لی نه ورکولو، چې پته ورته ولګېده چې نبي علیه السلام حکم دی نو زید لی ورکړه. چې زید لی ورکړه پیغمبر له به یې نه ورکوي. ډېر زیات خوشحاله شو هغوی چې دا خو زموږ لور یو ډېر لوی اعزاز ورته میلاو شو. په ظاهره کې موږ ته رسي یو عیب شان ښکاري چې خلک به اوس وایي چې لور یې چېرته یو غلام له ورکړی ده. ته وګوره په هغې کې دومره خیر راووتو چې اخره کې ورسره د چا نکاح وشوه؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ام المؤمنین ته جوړه شوه، د مؤمنانو مور. سبحان الله، دا څومره لوی لقب دی، د ایمان والا مور باندې یادېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په نکاح باندې واخست. دا کار الله موږ ولې وکړو چې ای نبي دا زینب مې تاله په نکاح درکړه مؤمنانو ته لاره کولاوه شي لکی لا یکون علی المؤمنین حرج. دې ته حکمت وایي او فایده د دې حکم چې ته دا کار وکړې نو سبا یې ابوبکر هم کوي، عمر هم کوي او عثمان هم کوي او علي هم کوي او رضی الله عنهم او ټول مؤمنان بیا قیامته پورې کوي. خلکو ته به دې لاره ایله به ته لاره کولاوه کړي، ځکه نور خلک په دې ډاډه کېدی نه شي څو پورې نبي علیه السلام یو کار نه کړی. رسم ختمول ډېر زور غواړي، ځکه ورته اوس فرمایي دا مې ولې په نکاح درکړه لکی لا یکونه د پاره دی چې نوي علی المؤمنین په مؤمنانو باندې حرج کم حرج او تنګسیا فی ازواج ادعیائهم په باره د نکاحونو د هغه ښځو د بللی شو بچو د دوی. ازواج ښځې ادعیائهم چې کم په خولې بللی شوي بچي دي چې هغه متبناګان دې دپاره چې حرج ختم شي د متبناګانو د ښځو سره. که دا ښځه سبا یا طلاق شي یا دا کونډه شي نو چې د دوی سره نکاح کولو کې حرج ختم شي په مؤمنانو. که یو مؤمن را لګېدلی یو هلک ته یې زوی په خوله ویلی او سبا دغه هلک را ولګي دا خپله ښځه یا طلاقه کړي یا تې کونډه پاتې شي نو چې دا کس بیا سبا د دغه زنانه سره نکاح کولی شي چې لاره کولاوی. نو ای نبي دا کار ما ځکه وکړو لکی لا یکونه د پاره دی چې نوي علی المؤمنین په مؤمنانو باندې حرج څه تنګسیا فی ازواج ادعیائهم په باره د نکاح کولو د بیبیانو د متبناګانو د دوی کې اذا قضوا منهن کله چې پوره کړي دوی د هغې نه وطرا خپل حاجت. او ګوره دا آیت هغه آیت دی چې په دې کې د زید رضی الله عنه نوم راغلی فلما قضا زید. او په قرآن کریم کې د یو صحابي نوم هم نشته، اشارات شته او د بعضې صحابو په باره کې ایتونه راغلي دي نو اشارات ورته شته خو نوم یې نشته دی. او زید رضی الله تعالی عنه واحد هغه صحابي دی چې په قرآن کې نوم راغلی دی. د دې وجه څه ده؟ د دې وجه مفسرین لیکي هغه وایي دا ده چې چونکې مخکې به دته ویلی کېده زید بن محمد، زید د محمد زوی صلی الله علیه وسلم، ډېر خوشحاله به د نبي علیه السلام دا نوم یې د دې نوم سره لګېدلی. چې کله هغه مخکې ایتونه تاسو ویل ابتدا د سورې احزاب کې ایتونه راغه چې ادعوهم لآبائهم، نن نه بعد به ګوره دوی ته د خپل اصل پلار نوم یادوئ
نسبت به اصل پلار ته کوئ. چا چې ورته په خوله زوی ویلی ده طرف ته به نسبت نه کوئ. نو ده ته بیا د ده د نوم نه محمد صلی الله علیه وسلم نوم کټ شو، ده ته به ویلی کېدو زید بن حارثه، خپل پلار به ورته یادېده. نو دې په هغې غمجن و، خفه و چې زما د نوم نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نسبت کټ شي. نو الله رب العالمین د ده د دې زړه د تسلی دپاره په قرآن کې د ده نوم را نازل کړلو. الله اکبر. قیامت ته پورې به دا لوستلی کېږي. دا څومره عجیبه اعزاز دی. نو د ده نوم الله رب العالمین قرآن کې ذکر کړی دی. وکان امر الله، او دی امر د الله او حکم د الله مفعوله پوره کړی شوی. کله چې الله رب العالمین یو حکم وکړي په هغې به عمل کېږي. نو دې کې د زید رضی الله عنه منقبت ذکر شو او د امت نه حرجونه دا ختمېدل، او معلومه شو چې په رسمونو رواجونو کې حرج دی او حرج ختمول پکار دی. د آیت دغه فایده وه. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، او په هغه وخت کې چې تا وویلې هغه کس ته انعم الله علیه چې الله انعام کړی په هغه باندې، وانعمت علیه او تام نعمت کړی په هغه باندې، امسک علیک زوجک، بنده وساته د ځان سره د خپله بیبي دی په نکاح کې، او بس ګزاره ورسره کوه. واتق الله، او یریږه د الله نه، حقوق یې ادا کوه. وتخفي في نفسك، او تا پټوله په خپل زړه کې، ما هغه خبره الله مبدیه چې الله راښکاره کوونکی و د هغې. وتخشى الناس، او ته یریدې د خلکو نه ای زما نبي چې دا خلک به اوس پراپیګنډې کوي او ډرامې به کوي. والله احق، والله ډېر لایق دی ان تخشاه چې ته به یریږې د هغه نه او د خلکو د خبرو پروا به نه کوې. فلما قضا زید، نو کله چې پوره کړو زید رضی الله عنه منها د دې زنانه نه، زینب رضی الله عنها نه، وطرا خپل حاجت، زوجناکها، نو دا مونږ په نکاح باندې درکړه تا ته، لکی لا یکونه د پاره دی چې نوي علی المؤمنین په مؤمنانو باندې حرج ستنګسیا فی ازواج ادعیائهم په باره د نکاح کولو د بیبیانو د متبناګانو د دوی کې، اذا قضوا منهن کله چې دوی پوره کړي د دې زنانو نه، وطرا خپل حاجت، وکان امر الله، او د حکم د الله مفعوله پوره کړی شوی. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.